نو موږ سره مرسته وکړئ او د الله د رضا دپاره یې وکړئ. دا ولس غریب دی، جنګونو او دردونو ځپولی ولس دی، د سره مرسته وکړئ، د الله په رضا یې وکړئ. اوس زموږ یو ورور چې اوس 1,000,000 افغانۍ مرسته یې موږ سره په دې کې کړې ده او د هغه هیله ورزو دا ده چې د دې اجرونه، د دې صدقې جاریه اجرونه او عوضونه زما مور پسې الله ورسوي. نو پاک رب العالمین د ده مور د جنتونو سرداره که. انشاءالله د 400 کورونو ته زمونږ د خیریه بنسټ ټیم لګیا دی انشاءالله او موږ به هر کور ته هر ځای ته یوه بمبه هر کور ته چې کوم ځای کې ضرورت دی انشاءالله هغه به موږ هر ځای ته رسوو. بالخصوص د هغې وطنوالو و عزیزانو نه ډېره مننه کړم چې هغه په خارج کې دي، بهر دي او مالي مرسته یې کړې. الله تعالی د دې په بدل کې په دواړه جهانه ورته خوشحالي ورکړه او انشاءالله چې دا صدقه جاریه ده چې تر څو د اوبه رواني الله دې د دوی د امواتو پسې ورسوي او سره کنم دغه کومک وکړي او موږ ته خدای پاک ویلګا دا موقع راته راکړې ده چې دې کې تاسو موږ سره کومک ونه کړئ نو موږ دا معامله به خرابه شي او تاسو به موږ ډېرې دعاګانې وکړو او خدای پاک ویلګا د تاسو وسه چې دا چې موږ سره کومک وکړي او دغه شی دا تاوان شاید تاسو شکر دی هغه چې وسه لري موږ دغه غریب یا باغ چې وسه نشته وي نو دغه معامله چې تاسو موږ سره پرورې په دې تاسو موږ سره وکړئ. د ګرانو محترمو مسلمانانو که په خارج کې که په داخل کې ټولو نه په ډېر درنښت دا هیله کړو چې زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي انشاءالله تعالی. الله تعالی به ورله په ورځ د قیامت باندې عظیم ورکاندي. مسلمانانو ته زموږ دا اعلان دی چې موږ ته د پیسو او د دې کومک سره وکاندي والله به صدقه قبوله کړه. ستاسو مرسته وکړئ، د الله په رضا یې وکړئ او دا اوبه چې ورسېدې الله به تاسو ته اجرونه درکوي. ټول کومک وکړه چې دغه اوبو ته موږ ضرورت لرو او چې دا اوبه مو په خیر سره مثال خپل ولس ته ورسوو. په دې هغه کې پیپ کې پیسې واچوئ او ډېر کمزوري او ډېر غریبي او د ولس خلک چې دي ډېر بېکاره او کمزوري او چا پکې پیسې واچولې الله پاک به ډېر اجرونه هغه ورسره وکړي.
راغلي او دا کار ولیده خدای شته چې ډېر خوشحاله شو چا پکې قدم ایښی خبره یې کړي ورکې ورباندې خوشحاله یې لا ټولو تعجب نه وزونه ورکړي